تیر شوی آیاتونو کې الله تبارک وتعالى د خپل نعمتونو اظهار وکړ چې دغه نعمتونه د الله خلق اومني او الله تعالی نه کفر نه کوي انکار نه کوي ایمان راوړي او گمراهۍ نه ځان وساتي. دې دپاره مخکې دغه آیات ذکر وشو. ورپسې الله تبارک وتعالى په دې آیات کې هغه فضیلت د نوع د انسان بیانوي چې انسان ته په کومه وجه باندې اشرف المخلوقات ویل کېږي چې ټولو مخلوقو کې افضل دی. د هغې وجه ذکر کوي او په داسې طریقې سره چې آدم علیه السلام چې د انسانانو ټول انسانانو پلار دی د هغه د پیدایش خبره کوي او هغه باندې چې الله کوم احسانات کړیو نو دا د هغه په اولاد احسان دی. په نیکه احسان په نوسي او په زوی باندې وي نو الله تبارک وتعالى د هغې بیان کوي چې بني نوع انسان دا څومره چې دی دا څنګه پیدا شو او چانه پیدا دي. نو الله تبارک وتعالى دلته فرمایي وایذا هغه وخت کې قال چې اوی ربک استا رب للملائکة فرشتو ته انی جاعل چې بشک زه پیدا کوونکی ما فی الارض پزمکه کې خلیفتن د یو نائب او د خلیفه. قالوا اغوی ورتوی اتجعل فیها ته پیدا کې پدې کې من هغه څوک یفسد چې فساد بکوي فیها پدې کې ويسفك بيوي با تو يوي با الدماء ویني ونحن منغا نسبح پاکی بیانو نعبون نستا او بحمدك سرد حمد ستا د صفت ستا د تعریف ستا د ثنا ستا ونقدس لك او ستا لوی والی او بزرگی بیانو. قال الله ورته فرمایل انی بشک ز اعلم پویګم ما په هغه سبا لا تعلمون چې تاسو په نه پویګئ. دا خو لفظي ترجمه شو د آیات. تفسیر دا دی چې الله تبارک وتعالى کله اوی فرشتو ته یو دی کې دا خبره ده په دې آیات کې چې الله فرشتو ته دا ولی وي چې زمکه کې خلیفہ پیدا کو. نو دی چې فرشتو ته ویلي نو فرشتو سره مشوره نه کوله ځکه مشوره څه ته ویلې کېږي چې ته یو کس ته رجوع کې د دې دپاره چې د دې کار باره کې ستا څه خیال د یو کس خیال ته معلومه دې ته مشوره وایي او الله تعالی ته د مشورې ضرورت نشته. لکه مشوره خو هغه کس کوي چې هغه ته پوره وضاحت په دې کې معلوم نه چې دا کار زه کوم دا کې به کم ماته ښه وي نو هغه مشوره طلب کوي او الله تعالی ته خو د الله نه خلق مشوره طلب کوي. استخاره چې مونږ کوو دا څه دپاره کوو د الله نه مشوره غواړو نو الله تعالی نه خلق مشوره غواړي نو الله فرشتو سره مشوره نه کوله بلکې دا الله تعالی د فرشتو ته د خپل تخلیق او د پیدایش پس مکه کې د خلیفہ پیدا کولو خبر ورکو. خبر چې خبر ورکو او بیا دا خبر په جواب کې چې دی کوم رد عمل کړیو او کوم خبره کړیو نو هغه متعلق ورته حکم بیانو. ځکه الله ته دا پته و چې زه دې ته ووایم چې زه خلیفہ په ځمکه کې پیدا کوم نو دی به خامخا داسې وایي چې تی ولې پیدا کړې او موږ بس کافي یو ستا د عبادت دپاره نو زه به په دغې باندې دې ته یو حکم بیان کړم. مقصد دا و مقصد مشوره نه وه. اوس په دې آیات کې ډېر وضاحتونه دي. یو دا دي چې ملائکه پکې راغلي. ملائکه د ملاک ټکي نه جوړ د عربی هغه د الوکت نه جوړ دی. الوکت رسالت او پیغام ته ویل کېږي. ملائکه ته مونږ پښتو کې فرشتې وایو. ملائکه ته ملائکه ځکه وایي چې دیم د الله او د مخلوق منځ کې پیغام راوړونکي وي. ټول پیغام راوړونکي نه ښه بعضې پکې وي. اوس ملائکه څه شی تاسو په امنتو بالله کې وایې که نه امنتو بالله و ملائکته مو ایمان راوړی دی په الله باندې او په ملائکو باندې.
نو ملائکو باندې ایمان به څنګه راوړی او دا څه څیز دی؟ نو په دې ځان پوهې کې چې ملائک د الله مخلوق دی، خدای د نور نه پیدا کړی دی. لکه انسان د خاورې نه پیدا دی، فرشتې د جنات چې کوم دي پیریان د اور نه پیدا دي، فرشتې د نور نه پیدا دي. اوس دا یو لطیف جسم دی، د دې داسې وجودونه چې موږ ته ښکاري نه، خو دې له الله دا قوت ورکړي چې مختلفو شکلونو کې ځان جوړولی شي. خو دې کې دوه قسمه یو قسم هغه فرشتې دي چې هغه الله تبارک وتعالی عبادت صرف په قرآن کې الله د هغې ذکر کړی دی چې یسبحون اللیل والنهار ولا یفترون، د الله عبادت کوي، تسبیح و شپه او ورځ، چې د کم وخت نه الله پیدا کړي دي او کم عبادت کې لګیا دي همغسې دي، نه ستړي کېږي، نه اوږې کېږي، نه زړېږي، هېڅ نه خوب ورځي. داسې الله یو، لکه زه به تا ته یو ساده مثال ویم، دا بلب انسان جوړ کړی دی، دا نور دی، خو دا مصنوعي نور دی، قدرتي نه دی که نه. نور قدرتي نور دی او دا بلب چې کوم دی مصنوعي نور دی. بلب په رڼا ورکولو باندې ستړي کېږي؟ جواب راکړي نه. دغه رنګې فرشتې داسې خو نه دي، قدرتي نور دی. نو بلب ته په رڼا ورکولو چې بټنه ولګې، که تا 10 کاله بټنه بنده نه کړه نو دا به که بیکاره بلب نو ښه کپنی جوړ کړی نو 10 کاله کې سوځېده نو دا به رڼا کوي. ځکه د دې ډیوټي څه د رڼا ورکول. نو چې کله انسان یو رڼا پیدا کړې ده، د هغې دا قوت دی، نو چې الله کم پیدا کړي د هغې به څنګه وي؟ نو الله تعالی چې کومه نور پیدا کړی دی لکه د فرشتو په صورت کې، نو الله چې په کومه ډیوټۍ لګولي بس هغه هغې کې دي، ستړي کېږي نه. او دا خو سوځي او هغه سوځي نه، ځکه چې قدرتي دي. نو که هغې په رکوع ولاړې نو په رکوع ولاړ دي، کوم وخت نه چې پیدا دي، که په سجده یي نو په سجده دي. یو فرشتې دا دي، دې ته مقربین هم وایي او دې ته علیین هم وایي. او بل قسم فرشتې هغه دي چې دا تفسیر بیضاوي لیکلي، دا د چې څه ویم، بل فرشتې هغه دي چې هغې ته ویل کېږي مدبرات الامر. دا هغه فرشتې دي چې الله دا د یو کار دپاره پیدا کړي دي. په اسمان کې یا په ځمکه بعضې د کارونو تدبیر کوي، منصوبه جوړوي او کارونه کوي، الله دې دپاره پیدا کړي. فالمدبرات امرا د هغې ذکر قرآن کې شوی دی. بیا د هغې مختلف کارونه دي، خو دومره ده چې دا کم کارونه هم کوي نو دي د الله تسبیح او ذکر داسې کوي لکه زه ته چې ساه اخلو، ته که خوراک کې ام به سالي، که ودي ام به سالي، که خبرې کې ام به ساه اخلي. څنګه چې زمونږ په وجود کې الله ساه اخیستل پیدا کړي، هر حال کې موږ ساه اخلو، دغه رنګې د فرشتو په وجود کې الله د الله ذکر او تسبیح ویل، که دې کار هم کوي د ساه په شان دي د الله ذکر کوي. او زما ستا عبادت ته د الله ضرورت نشته، دغه مولا کافي دي، د هغې عبادت ته هم ضرورت نشته. خو که عبادت په چا کوي نو فرشتې والا کافي دي، ځکه ډېرې زیاتې دي او دومره ډېرې دي چې نبي علیه السلام مبارک یو ځل ناستو او صحابو ته وفرمایل، صحیح حدیث دی، وی اسمان چنګارو که د بوج د وجې نه، او په کار دا دی چې دا چغار او چنګارو کې، ځکه چې وی لږ غونټې د ستنې برابر ځای په دې خالي نشته، مګر فرشته په عبادت ته ولاړ دی. داسې یو نور. اوس ګوره تا ته زه یو خبره کوم، د بله رڼا باره کې ته ویلی شي چې دا نر دی که ښځه؟ ویلی شي. څوک به داسې ووایي یو عقلمن لیونی به مو نه وي چې دا بلب نر دی یا دا رڼا نر دی که ښځه. نو فرشتو کې دا صفت نشته. دا ګورې د نور صفاتو کې نر ښځه نه وي، پوهېږې؟ نر ښځه د نور نه علاوه که جنات دي، پیریان دي، یا انسانان دي، یا نور څه حیوانات دي، هغې کې وي. نو په دې کې نر ښځه نه، دا مې ډېر ښه مثال درته ووایي که تاسو پرې پوه شئ. نو فرشتو باره کې دا تپوس به هم نه کوي چې دا نران دي که ښځې، نور دی، هغې کې دغه صفت نشته. دغه صفت د نر او د ښځې یا نر ښځې دا په څه کې وي؟ انسانانو کې وي. دغه صفت هم ولا نشته. باقي دی له الله دغه قوت ورکړی دی. لکه تفسیر روح المانی دام لیکلی دي چې بعضې فرشتې داسې هم دي چې دا په خپل شکل کې چې کم ځای کې وي، په خپل شکل کې چې کم ځای کې وي،
نو التم وي او په بل ځای کې په بل شکل وي. لکه هغه وي نبی علیه السلام مبارک ته به جبریل علیه السلام د یو ښایسته شکل والا صحابي و دحیه کلبي رضی الله عنه د په شکل کې وراته وی په کوم شکل کې به چې نبی علیه السلام ته دی راته نو په هغه شکل کې جبریل علیه السلام په سدرة المنتهى کې موجود، په هغه شکل نه، په خپل شکل کې، په سدرة المنتهى کې چې د جبریل علیه السلام خپل ځای و هلته هم دی موجود او د صحابي په شکل کې نبی علیه السلام سره موجود. معنا د دې دا ده چې فرشتي په یو موقع کې په ډېرو ځایونو ښکاره کېدی شي او داسې انسانانو کې الله داسې بعضې خلک پیدا کړي چې هغې هم داسې کولی شي، لکه انبیا کرام شو. لکه صحیح مسلم روایت کې راځي چې نبی علیه السلام معراج لته موسی علیه السلام په قبر کې ولیده چې ولاړ دی مونځ کوي، حالانکې د هغه زرګونو کاله شو چې وفات شوی دی. بیا چې بیت المقدس ته لاړه نو هلته موسی علیه السلام ولیده او چې شپږم اسمان ته لاړو زما ستا سپارش ورته کوي دا 50 منځونه ډېر دي وي دا کم کا، نه ځله نبی علیه السلام ولیده دا ډېر دي ارزل به لیږه تر دې چې 50 ته راورسېد. اوس همغه یو موسی علیه السلام هم په قبر کې هم بیت المقدس کوم شپږم اسمان کې نو دا د فرشتو صفات دي چې په یو وخت کې په ډېرو ځایونو کې ښکاري، خو الله تعالی بعضو بندګانو لم بیا دا قوت ورکړي، دا الله ورکړي. داسې ډېرو کتابونو لیکلي د بعضو اولیاو باره کې چې مختلفو ځایونو کې دې ښکاره شوي، هم یو کس په مختلفو ځایونو کې ښکاره شوي. لکه ګوره اوس انسان له الله دا قوت ورکړي که نه چې تا ډېرو ځایونو کې ښکاره کولی شي. دلته دې هم ناست یو د دنیا په ګوټ کې په دې موبایل کې ښکاري که نه، نو چې د انسان دا قوت شته نو الله تعالی خپل بنده کې دا قوت پیدا کولی شي چې هغه دې په یو ځای نه په ډېرو ځایونو کې ښکاره کېږي. او دغه رنګې د هندوستان یو عالم دی مولانا اشرف علي تانوي صاحب، هغه جمال الاولیاء په نوم یو کتاب لیکلی دی، هغه کې مختلف اولیاء تذکرې کړي دي چې په مختلفو خاریو کې به دا ښکاره کېده، حالانکې و یو خو دا صفت د فرشتو دی، خو الله تعالی د ډېر عبادت او د ډېر کمال په وجه بعضو بندګانو کې هم دا پیدا کوي. نو دا فرشتي شو. بیا به فرشتو کې مختلف قسم دي. حافظ ابن کثیر لیکلی دي البدایه والنهایه کې چې په فرشتو کې داسې مشته دومره غټ هم پکې الله پیدا کړي، که الله حکم ورته وکړي چې ځمکه او اسمان یو نوړی که، دا ځمکې اسمانونه به یو نوړی کې دومره غټ هم پکې شته، خو موږ ته خو ښکاري نه که نه. اوس دا کم چې دا تاسو ګورئ دا چرګان چې اواز وکړي د رستي پار کې، دا اصل کې یو فرشته دی چې د هغه دیک په عربی کې چرګ ته ویل کېږي، دا هغه فرشته هم دیک نوم دی او هغه دومره غټ دی چې سر یې هم اسمان کې لګي او خپې هم لاندې ځمکه کې لګي. نو چې کله هغه وزر وپړقوي او د الله تسبیح شروع کړي، د ځمکې چرګان چې کوم دي نو د دې وي په وزرو کې خارخ پیدا شي. حافظ سیوطي امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه الحبایق نومي کتاب لیکلی، هغې کې دا احوال لیکلي د فرشتو قسمه قسم چې دا څو قسمه کې دي. نو دا خو د فرشتو خبره شوه. بیا وایي چې انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه څه ته ویل کېږي؟ خلیفه دې ته ویل کېږي چې یو کس وفات شي، د هغه په ځای باندې چې کوم قایم مقام وي د هغه په ځای کار کوي، یې ته خلیفه وایي. ټیک ده؟ یا یو کس د یو ځای نه بل خوا لاړ شي د خپل ځای باندې اسسټنټ چې ورته تاسو وایي داسې ده، او نایب هم ورته وایي او قایم مقام هم ورته وایي، دغه په ځای کار کوي. نو اوس ته به وایې چې الله فرشتو ته وایي چې زه خلیفه جوړوم، نو الله ته د خلیفه خو ضرورت ځکه نو چې الله خو نه وفات کېږي او نه چېرته ځي، حالانکې خلیفه ته خو هغه ټیم کې ضرورت وي چې کله د دې اصل کس چې مناب ورته وي دا کوم چې وی ته نایب وایي، چې کله د دې اصل کس کار پېښ شي یا مصروفیت چې د هغه په ځای کار کوي، دا وي دې دپاره. نو الله تعالی خو نه چېرته ځي، نه مصروفه کېږي او نه چې کوم دی وفات کېږي، نو الله ته د خلیفه څه ضرورت و په ځمکه کې؟ جواب دا دی چې الله تعالی ته د خلیفه ضرورت نو، انسانانو ته د خلیفه ضرورت و، ځکه انسانان د مادي کثافت په وجه او د الله او د بنده منځ کې چې دا دومره لویه پردې دي، د حجابات دي د نور او د لرېوالي په وجه باندې د الله نه ډایرکټ پیغامات نشو اخیستی، نه د الله نه ډایرکټ فیض اخیستی شو،
دې دپاره د یو منځ کې د یو استازي ضرورت و او هغه استازي الله پیدا کړو په ځمکه کې. بیا دا خلیفه په دوه قسمه ښه، یو خلیفه هغه چې د الله پیغام بندګانو ته رسوي، نو دا خلیفه په فرشتو کې وي چې رسول ورته وي، لکه جبرئیل علیه السلام اوس په فرشتو کې رسول دی، انبیو ته به د الله پیغام راوړو. او څه په انسانانو کې وي لکه انبیا کرام او رسولان چې د الله پیغام بنده ته راوړي، نو دې ته بیا نبی وي او رسول ورته وي. نبی رسول کې ورته بیا وروسته فرق بل ځای کې وکړو انشاءالله. او بل هغه خلیفه وي چې نبی او رسول په خپل جون باندې یا د جون نه پس د هغه په ځای کیني او د هغه احکام او د هغه شریعت خلکو باندې نافذ کوي او خلکو ته رسوي، یو هغه یو. نو اوس کوم چې د الله د طرف پیغام راوړي خو صرف الله مقرر یې، هغې کې خو د بل چا وس نشته چې انبیا کرام په خپله د پیغمبر هم په خپله ځان پیغمبر کولی نشي. دا د الله خوښه ده، د الله په خوښه یو کس پیغمبر کیږي، په کوشش هم نه کیږي. ولایت او د الله دوستانه په کوشش کیږي، خو پیغمبري په کوشش نه ملاویږي که ته شپه ورځ عبادتونه کې، نو دغه خو د الله په ورکړه وي. او کوم چې د پیغمبر په ځای باندې کار کوي او خلیفه وي، نو هغه څوک مقرروي؟ نو شیعګانو عقیده خدا ده چې وي دا به صرف پیغمبر مقرر یا به الله مقرر. او زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله مقررولی شي، د الله رسول مقررولی شي چې حکم وکړي که نه. او کوم چې مجتهدین دي لکه صحابه کرام شو هغې مقررولی شي، یا دغه رنګي نور چې کوم خلک دي چې هغه پوهې دي او عقل والا دي او اهل علم دي، هغې هم دغسې یو خلیفه مقررولی شي. خبره باندې پوه شوې؟ دا آیات دلیل د دې دی چې یو خلیفه پکار وي. او د مسلمانانو چې کلم خلیفه و نو کفارو دې ته سم نه دي ویلي او نه ورته ویلي شو. تاریخ د مسلمانانو وګورئ، او چې کله کفار مضبوط شو هغې وی چې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد ختمونو خلافتونه یې ولا ختم کړل. ځکه خلیفه به دا و چې به د 50-60 اسلامي ملکونو یو بادشاه و، بیا به هر ملک کې جدا جدا د هغه نایبانو. نو د ټولو اسلامي ملکونو اتفاق یو، لښکر یو، چې د دنیا په یو ګوټ کې به مسلمان ته تکلیف وي، د خلیفه لښکر به د پسې راشي، نه په لکونو په کورونو کې. د هغه نه بعضې خلک په کور کې میارېدل، کافر به په خپله کوټه کې میارېدل. وي پام کوه ګورې د مسلمانانو د خلیفه لښکر به د پسې راشي. نو خلیفه لښکر خو به ځان نه نو که نه، ابه د 80 ملکونو لښکر. سوچ وکړه نو چې د یو ملک یو لکم شو نو 80 لکه شو. نو تر څو پورې چې مسلمانانو کې خلافت و هغه ټیم کې د دې اتفاق او بلندي او ترقي او کامیابي او کافر به تیارېدل. چې کله کافرو دې کې اختلاف پیدا کړو، خلافت ختم کړو، بس د دې هر څه ختم شو. اوس وګوره ټول د یو بل وینو څکلو ته تیار. نو دا ضروري څیز دی. که دا ضروري څیز نو الله به د بندګانو دپاره خلیفه په ځمکه نه مقرروي. نو بیا ورته فرشتې وایي وي ته په ځمکه کې هغه څوک مقرروي چې وینې به تویوي، ته په ځمکه کې هغه څوک مقرروي چې وینې به تویوي. موږ خو ستا تسبیح بیانو، هر څه دې بیانو، بزرګي دې بیانو، عبادت دې کوو. اوس ته به د فرشتو دا څه کار چې د الله په دې کار باندې اعتراض کوو. نو دا د فرشتو د طرف اعتراض نو ښه، ځکه د فرشتو صفتونه الله قرآن کې کړي ځای په ځای چې دې د الله د قول نه وړاندې کېږي نه. قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي او دا وایي چې زه ورته څه حکم وکړمه نو د هغې نافرماني نه کوي او د الله د حکم نه وړاندې کېږي نه. دا د الله تعالی د دې صفتونه ذکر کړي دي. نو دا فرشتو اعتراض نه کوو، دا دی تپوس کو چې که د عبادت دپاره پیدا کړي نو موږ کافي عبادت کوو. دا د څه مقصد دپاره پیدا کېږي، حکمت یې پرې معلومه. اوس ته به وایې دا فرشتو خو چې کوم تپوس کړو نو واقعي انسانان داسې کوي، فساد هم کوي، د یو بل وینه هم تویوي. نو دې ته څنګه پته وه، دې ته څنګه پته وه چې دې به وینه تویوي؟ نو د دې یو څو جوابات دي. یو جواب یې دا دی چې دې ته ځکه پته وه چې د انسانانو نه مخکې په ځمکه باندې دلته جنات او پیریان حکومتونه تیر شوي، نو هغوی د یو بل وینې توی کړې وي، بیا پې الله فرشتې راولېږلو دا ټولې څه قتل که څه ویې شړل جزیرو ته. د هغې نه دا معلومات وکړه چې هغې وینه تویوله نو دوی به هم وینه تویي. او بعضې مفسرین وایي چې نه، دا الله تعالی دې ته ویلي چې په ځمکه کې که زه څوک پیدا کړم نو به وینې تویي، مخکې نه یې ورته ویلي وو، د دوی هغه خبره ذهن کې وه. او یا دا چې الله دې ته ووایي چې زه خلیفه پیدا کوم، نو خلیفه خلک څه پیدا کوي چې د خلکو اصلاح وکړي که نه. نو هغې د دې ټکي نه معلومه کړه چې خلیفه پیدا کوي نو دا خلک کې به
دی کې به فسادیان وي وینه تویونکي به وي نو ځکه ورته وایي داسې ولې پیدا کوي یعنې موږ خو دا کار نه کوو او هغوی به دا کوي داسې ولې پیدا کوي نو الله ورته فرمایي نه ما ته د هغه څه پته ده چې تاسو ته پته نه لګي یعنې صحیح ده په دې کې به فسادیان وي دې کې به د الله پیغمبران وي دې کې به نیکان وي دې کې به اولیا وي دې کې به هغه خلک وي چې ما ته به نږدې وي هم پکې شته تاسو ته خو د دې څه پته ده خو د څه درته پته نه لګي او ما ته د دې پته ده وایس په هغه وخت کې قاله چې ووی ربک رب ستا للملائکة فرشتو ته انی بېشکه زه جاعلنا د جاعل خپله معنا د ګرځونکي یم تفسیر قرطبي نور مفسرینو کړي جاعل په معنا د خالق دی انی جاعل نو انی خالق بېشکه زه پیدا کوونکی یم فی الارض پس مکه کې خلیفة نائب قالوا وی ورته وی اتجعل آیات پیدا کې ته ګرځې یعنی په معنا د اتخلق ته پیدا کې فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد به کوي فیها په دې کې ویسفک الدماء او به تویوي به ویني یا به یوي به ویني په ناحقه باندې ونحن نسبح مونږ تسبیح بیانو ته تسبیح څه ته وایي تسبیح د الله پاکي بیانول د عیوبونه د عیبونو نه د الله پاکي بیانول دې ته تسبیح وایي او دا په څه بیانېږي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم صحیح مسلم روایت دی چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د فرشتوم تسبیح دی او د انسانانو دپاره م الله غوره کړی دی نو دوی به څنګه تسبیح بیانو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او بل حدیث شریف کې مرازي چې دوه کلمې داسې دي چې په ژبه باندې آسانې دي او په تله د میزان کې درنې دي والله ته ګرانې دي او هغه څه دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ښه نو موږ تسبیح ستا بیانو نسبحو پاکي بیانو بحمدک دا د نسبحو معنا چېرته ما وکړه چې موږ تسبیح بیانو پاکي بیانو د عیبونو نسته دا د نبی علیه السلام مبارک صحابي طلحه بن عبید الله د نبی علیه السلام نقل کړي دي تفسیر قرطبي مستدرک حاکم نقل کړي بحمدک سره د ثنا ستا حمد تاسو ته سر کې ما ویلي والحمد کې چې حمد څه ته وایي حمد تعریف او ثنا نو نحنو مونږه نسبحو پاکي بیانو د عیبونو نستا د پاره بحمدک سره د ثنا ستا ونقدس لك او مونږ لوی بیان او استاد پاره تقدیس څه ته وایي تطهیر او تعظیم نقدس نعظم ونمجد مونږ ستا بزرګي بیانو ستا لوی بیانو ها لکه بیت المقدس څه ته وایي مطهر بیت المقدس دغه ته وایي که نه کوم چې مسجد اقصی کې زموږ لومبنۍ قبله ده بیت المقدس مقدس ورته د دې وجې نه وایي چې دا پاک دی او یا که مقدس شي نو دا پاکوونکي چې هلته سړی لاړ شي ګناه کې ځي ګناه ختمیږي یا قرآن عظیم الشان کې د موسی علیه السلام واقع چې وادي مقدسه انک بالوادي المقدس طوا چې موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې وي نو پاکیزه پاکه نو تقدیس چې کوم دي تطهیر پاکیزګۍ ته وایي ونقدس لک مونږه لوی بیان اوستا قال الله ورته فرمایل انی بشک زم اعلمو پویګم ما پاغه سباندې لا تعلمو چې تاسو به نه پویګم وایس په وخت کې قال چوي ربک استا رب للملائکه فرشتو تام انی جاعل بشک ز پیدا کون کی ما فی الارض پسمک کی خلیفۃ نائب قالوا وی اتجعل فيها آیت پیدا کې فيها پدیزمک کی من هغه سوک یفسد چې فساد بکوي فيها پدې کې ويسفك بيوي باتو يوي بات دماء ویني ونحن مونږه نسبحو پاکي زګي بیان اوستا پاکي بیان اوستا بحمدک سره د ثنا استا ونقدس لوی بیان ولکتا د پاره قال الله ورته فرمایل اني بشک اعلم پويګم ما باغ سبان لا تعلمون چې تاسو بنه پويګي صدق الله العظیم